کار مخنیوی د جنایي پیښو مخنیوي برخه کې مهم ګڼل کیږي، خو موبایل پلورونکي وایي لا هم هیواد ته په قاچاقي ډول موبایلونه راوړل کیږي. د اترا ادارې مسؤلین هم ستونزه تاییدوي، خو وایي د مخنیوي لپاره یې پلان لري او ژر به عملي شي. په هیواد کې د دوهم لاس یا کارول شویو ګرځنده ټلیفونونو د آزاد پیر او پلور مخنیوی نه دی شوی او د دغه موبایلونو پلورونکي وایي چې د دویم لاس موبایلونو د پیرلو لپاره کوم ځانګړی ځای نه لري او دوی دغه موبایلونه له عامو خلکو او بازار څخه د حکومت له لورې د ورکړل شوې فورمې پر اساس پیري او په خلکو یې خرڅوي. دوی وایي اوس هم د دغه موبایلونو قاچاق روان دی او دغه کارول شوي موبایلونه لومړی له ګاونډیو هیوادونو څخه ولایتونو ته او له ولایتونو پلازمینې کابل ته راوړل کیږي که در اینجا بدر امی بسته سرمایه خودم جمع کنم یک دانه از بار خریدن نمیتونم دیگه. او از خود همون تو کلاریای کلان داره اما در اینجا دیگه نیست. اینجا خوار غریب یگان موبایلک 4000 و 5000 خرید و فروش میکنن دیگه. موبایلایی که از پاکستان وارد میشه دیگه 2000 و 3000 کس نمیاره. اون موبایلای $1000 و $800 و $1500 قیمتش است که با سطح بالا خرید و فروش میشه که شاید دیگه ما هستن دیگه بسیار دکان‌های بالا و دیکوریشن‌های بسیار بالا. اگر یک 4 تا بدر موبایل اسناددار سودا کنه 4 تا مال دزدی پاکستان و ایران و دیگه جاها را کتش سودا میکنه. با خاطر از اینمی ما فورم پر میکنیم، تذکره میگیریم که دوزی نباشه. اگر دوز باشه بازو تذکره خود نمیته، تذکره میته باز ما اطمینانی میشیم که دوز نیست. شماره خودم میته، شماره کاکای خودم میته، دو شماره فال از پیشش بگیریم، فرم میره میرسانیم. ولی بیت مرجع خود نداریم که از یک جای عمده بیاریم. مردم میاره یک دانه دو دانه روز خرید و فروش میکنیم، مارچه میکنیم یا به حصه نخ میخریم یا نخ میفروشیم. پیش از طرف پاکستان اینجا میامد ولی نمیاد دیگه. والا لالای قند این موبایل ها را که ما از دست میخریم، خو یک آدم مشکل می داشته باشه، ضرورت می داشته باشه با پیسه بیادر قند زمستان است، آرد نیست، روغن نیست، مسکینیست، بیچاره است و دیگه میارن سودا میکنن با تذکره بیادر قند. تذکرهش دیگه امرای ویدیوش فرم نشان دادیم، پیشتر درج کردیم برای دمو فرم میرسانیم، بعد از اون تلفنکش میگیریم و میخریم. د اترا ادارې ویان هم مني چې د هیواد په بازارونو کې بې اسناد او غیر راجستر شوي موبایلونه موجود دي، خو په خبره دغه اداره د دغه موبایلونو د ثبت او د قاچاق د مخنیوي لپاره یوه پروسه او پلان لري چې ډیر ژر به عملي شي. دې کې مشکل دا دی چې فعلا په مارکیټ کې غیر قانوني موبایلونه ډیر زیات شتون لري. هیوادوال استفاده کوي که وزارت دغه غیر قانوني موبایل نه ټول بند کی بلاک کی، دا بیا ډیر زیات مشکلات ایجادېږي چون اکثره هیوادوالو سره اوس غیر قانوني موبایل نه دي. نو کوشش دا کیږي چې اول په ګمرکاتو کې د غیر قانوني د غیر راجستر موبایلونو واردولو مخه ونیسي او بیا دغه سیستم چې کوم ما خبره وکړه د دې سیستم په فعالېدو سره به بیا په هیواد کې د نور موبایلونو چې فعلا فعال دي د دې د رجستریشن پروسه پیل شي. هغه زیاته کړه چې سرپرست حکومت سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بې اسنادو او کارول شوو موبایلونو له واردولو ډډه وکړي او په وینا یې د ګرځنده نوملیکنې بهیر له پیل سره به هیواد ته د قاچاق مخه ونیول شي. ولې اوس چې کومه ستونزه موجوده ده په مارکیټ کې غیر قانوني موبایلونه ډیر زیات دي او دا چې تجاران اوس هم جعلي موبایلونه افغانستان ته واردوي. نو د دې مخنیوي لپاره د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا ادارې دغه پریکړه کړې ده ترڅو په ګمرکاتو کې نور د غیر قانوني موبایلونو د واردېدو مخه ونیسي او ټولو تجارتونو ته هم دا ویل کیږي چې دوی غیر قانوني موبایل نور هیواد ته وارد نه کړي. یو شمېر کابل ښاریانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې له اسنادو پرته د ګرځنده ټلیفونونو د پیر او پلور مخه ونیسي. د غلا مخنیوی په هر صورت یې بیا هم نه کیږي، په سلو کې خو په پرمختللو مملکتونو کې هم نه کیږي لا پاتې دلته. خو موږ بیا هم د دولت غواړو چې هغه ټلیفونونه چې څوک خرڅوي باید په تذکیره باندې ورکړه او هغه چې اخلي هم په تذکیره باید واخلي. یعنې خرڅول او اخیستل باید په تذکیره وشي، نفر معلوم شي د چا دی څنګه دی
او بله خبره لکه سیم کارت مسله چې شوه، سیم کارت چې دغسې دی په دغسې طریقه باندې. دا په داسې حال کې ده چې د اترا ادارې په هیواد کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو د پلور مخنیوی کړی، خو د کارول شویو موبایلونو د قاچاق او پلور مخنیوی نه ده شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې مسؤلین په کابل او نورو ښارونو کې د غیر قانوني یا کارول شویو موبایلونو د آزاد خرڅلاو ستونزه نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره به یې ډېر ژر پلان عملي کړي.